باس دا کول استاسو په مخ کې چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام پیدائش داغه نبوت داغه بیا اسمان تتلل دا هم د الله د قدرت یو عجیب او غریب کرشمه ده او داسې کرشمه ده چې انساني عقل چې دی هغه ورته حیران شي د انسانیت د عقل تقاضا بالکل دانه کوي چې دا سو زکه چې په دې کائنات کې هر یو کار الله پاک دسی کوي چې هغه ستاد عقل نه باري او بیا خبره ده چې انسان کې دا سوچ نشتا یا انسان په پويږي نه اجدا خبره ده لیکن دا الله ټول کارونه چې دی په دې کائنات کې هغه د انسانيت د عقل د تقاضې نه بار مانه یو سړی تاسو کو چې بعضی خبرې د اسلام داسې دي چې هغه د سړی په عقل کې ناراضي ما ورته وی چې خبره ټیک ده په عقل کې ضرور راځي لیکن چرته چې د انساني عقل خاتمه وشي الته د دین ابتدایي انساني عقل چې چرته ودرېږي او چرته ختم شي الته د دین ابتدا شروع شي نو دین د عقل نه خلاف نه دی خو د عقل رسایي ورته نه کیږي اوس د اسمان ستاسو د عقل نه خلاف دی ته ګوره ورته چې پاس یو شین غوندې چت دی لیکن دا څه شی دی دا د څه نه جوړ دی دا څنګه ولاړ دی دې ته ستا د عقل رسایي نه کیږي یا د ورځې شین چت غوندې ښکاري د شپې پکې څه دومره ډیوې بلی شي رڼا جوړه یو دومره غوندې کې ګوړه پکې راښکاره شي او ټوله دنیا یې رڼا کړي چې هغې ته سپوږمۍ وایي دا څه شی دی بیا د ورځې یو دومره غوندې کې ګوړې راوباسي دا اوس وګورئ د انور او دومره کې ګوړې دی او د خدای چې څومره خدایي ده دې دومره کې ګوړې رڼا کړي خو دومره دی که ستاسو په نظر چې ښکاري نو دې دومره کې کوړی دا ټوله دنیا وګوره نه رڼا کړي بیا دې کې کوړی کې سا سره چولې په وړي کې وګوره په دې کې کوړی کې سا سر دی او په جمی کې وګوره بیا دې کې کوړی کې سا سر جمی کې وای چې خوځېدې ته نه او وړي کې وای چې نږدې نه ورتله مګا یو کې کوړې دی ما یو شی او په وړي کې وګوره ته اورې جوړ کړي ورنږدې کې دی نشي او په جمی کې وګوره ته برستنې جوړ کړي وای چې پکې پروت نو دا دنیا چې دا د الله کارخانه ده ستا د عقل رسایي ورته نه کیږي ایو بزرگ وایي چې ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا ارشن یا اللہ ستا کاریگری معلوم خدا د سے کارخانہ دا چې تا فضل نه دا جوړه کړي د دې څه مقصد دی اوس بل قدرت ته دی ګوره آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا روان اوبو کې دی مئی پیدا روان بیا دې څنګه پیدا دغه مئی دې د اوبو نه بار کړو مړ بشي او ستا په اوبو کې 15 منټه خو پکومه ته به مړ شي او مئی د اوبو نه بار او بس به مړ شي ته اوبو کې نشي ټینګې دی او مئی بار نشي ټینګې دی
خدا ستاسو د تاسو عقل کې راځي عقل کې راځي دا ځان په عقل کې راځي نن د جمعې ورځ د داخو په عقل کې راځي کنه چې دا ودونو لمدل چرته تیری راغلي سبل قسم غوسه راځي د جمعې په ورځ کنه ورته پټه مې او افسوس دا دی چې اس وس مې نه راځي اس یعنی زاریان امتی خلقو تا چې و بدبخت قوم عقل در نکم خوالاړو خزو کی عقل ختم شو الکانو کی عقل ختم شو بوډاګانو کی عقل ختم شو بالکل قسم په خدای دې چې د رحمان بابا درې نیم سو کاله مخکې شعر شپاره سنې زما په دې زمانہ باندې فټ چې که ظاهر می د سړو دي زه یې سکړم په معنا کې د چارپایو په حساب دا انسانان بالکل مانوي چارپای زناور انسانان دي انسان چې وی هغه د انسانيت کار کوي او د انسانيت کار هغه ته وایي چې کوم کار خدای ویلی دی او دا رسول ویلی دي ته د انسانيت کار دا موجوده وخت کې چې تاسو کوم کارونه ګورئ دا د انسانيت دا څه د انسانو کارونه دي چې دا مونږ یې کوو د دې جمعې مبارک ورځ ده قبل ورځ رانه چاته پوسو کوي چې د دې جمعې په ورځ کې رښتیا داسې یو وخت دی چې د سړي دعا ور سره مرګري شي نو خدای هغه کار کوي ما ورته ویلې مالې هغه وخت اوس خدای د دې جمعې نه ویستی وی چې ولې مال د جمعې شپه او د جمعې ورځ خو په پاکستان کې د لوی لعنت شپه ده چې د جمعې شپه او د جمعې ورځ د رحمت شپه هغه ورځ لاړې اوس خو د دنیا ډمتوب او کنجرتوب وګوره د جمعې په شپه د دنیا ډمتوب د سرمایدارو په کورونو کې وګوره او د غریبو زنتلاکو په کورونو کې وګوره د سټمارې زامنو په کرای دمتوب کور ته روان کړی د سټمارې زامنو دا زه چې دلته دا خبره کوم نو زما دې کړي کې دا د سټمارې زامن دي چې دا پوګه کړی یو روان کړی او د سرمایدارو په کور کې چې څه لګېدلی هغه تاسو ټولو ته پته نو د جمعې شپه داسې تېره شي د ورځې واده څه درته وایم واده نن دی شورو کله نه دی نن یې پنځلسمه ورځ ده چې شورو دی هلکه دا وایي ویل دا خویندې میندې به یې نکریزې نه راوړي دا ښځې پودړې چې ساتلي دي مونږ که نه او دا زړې پوسکی دا زړې هلکه دا خو نیټه ډېره لرې ده ویل دا خویندې میندې به یې نکریزې نه راوړي زړه پوسکی پکې وایي نو صاحبه څوارلس ورځې مخکې هلکان دي او جینکۍ دي او نکریزې دي او پکې شمې بلې کړي دي او برنګا بړونګا برنګا څه چل دی نن یې ترور نکریزې راوړي نن یې خور راوړي نن یې مامي راوړي نن یې چاچي راوړي نن یې پلاني راوړي څوارلس ورځې ټوله علاقه ته د خدای په عظیم قهر کې ګرفتار اوس څه کې کسوی خو جنگ دی جګړه ده کسوی وای خوشحالي په مونږ نه پیرزو کی الله دې دا خوشحالي ستا په کفاره مړه کی خوشحالي دې ته وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او بدبخت قومه او ظالم قومه زما دې د خدای په ذات قسمی او بیا دې زما د خدای په ذات قسمی مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه د جمعې په ورځ چې د لاهور ښار تماشا وکړه چرته بازار ته وته نو د جمعې په ورځ په منبر وې چې او لاهوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں
ستاسو قبرونه د اور تنورونه دي. مولانا شمس الحق افغانی سے تپوس دیو کو چې حضرت دا رښتیا دي؟ اگر ورته اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں بتا دوں، چلے میرے ساتھ. ٹانگا کې کېناستا او د لاهور هغه عظیم ادیره تبار لاړ. مولانا شمس الحق افغانی قرآن خورو چې په دې مخ راته لاس والو او راته وی چې وګوره د ادیره وی چې د ادیره ته مې وکړه د هر قبر نه د اور لمبې راوځي، هر قبر نه وکړي سم خواه دا کوي. ستاسو قبرونه به د اور تنورونه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سویلی دي ا دروغ دي؟ ها ا دروغ دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاکیدی په قبر او خلق در نلاش شي نو آتاه ملکان دو د خدای سپایان در تراشي. سردار کونین فرمایي چې په څه شکل کې راشي؟ په داسې غصه او د غضب په شکل کې راشي چې الله دې امان راکړي، او په داسې شکل کې وي چې سړی ورته وګوري هغه نه ربوټو او دې لاس نه ونیسي او کې دی خو وګورئ کدا هم یقین نه راځي. دا هم یقین راځي کنه چې خدای شته، د خدای یو قانون هم شته، یقین هم دی. دام یقین شته چې پاکستان شته او په پاکستان کې یو قانون هم شته د انګريز جوړ کړی د لارډ میکاله شته پکې قانون. د دې قانون خلاف ورزي چې وکي تاړي والا دی ونیسي اولاد کې دی واچي او درته صبر او غواړي د قبر ملائکه دی پولیس کې خاص سړی ساتلی چې هغه وهل ټکول چي کوي او ورته غواړي څه چل دی جی وای د کسټډي دا اتاڼه کې چې ریماند در باندې درې ورځې والی هغه تدوی کسټډي وای نو د مرګ ملائکه درته د شپې غواړي او د خپې د داسې چتی کې د تلو ته د لرګي ونیسي د تلو ته چې وای پلانې کار تا کړې کنه کړې کدی نه کړې چې کړې به اله به ځان خلاصي دی خو وګورئ د دنیا حکومتونه چې د دنیا د قانون جرم وکي نو درې ورځې ریماند در باندې والی او پتاڼه کې تلو ته د لختي ونیسي او تعالی پېتا کیا کال عمر خدای در کړو ټول عمر دې د خدای د قانون خلاف ورزي کړې ده نو ته په قبر کې په کسټډي کې نه ها داسې ستاره مور بچی ده. مولانا کالی ورتوي ورور څه پوښتنه کوي مونږ چې مړ شو او په قبر کې ملائکه را تراشي نو مونږ ورته څوي دا د پیرنګانو زمانہ و مونږ ورته دا وایو آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا ملائکه رالی دا یو خدای پختنه وکړو د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم پختنه وکړو آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا نو زبا ورته څه وایم زبا ورته وایم سن لو اے میرے پیارو بندہ ہوں میں جارج کا اور امتی ہوں اے سرا کا وې زبا ورته وایم چې بچو واوري نہ خدای پہ جنم نہ رسول پہ جنم بندہ ہوں میں جارج کا اور امتی ہوں اے سرا کا جارج پنجم میں خدای او د انګريزانو بادشاہ او اے سرا د دلی جو هغه می پیغمبر ټول عمر ودانی په قانون کې تیر کړی دا نو خدای او رسول خود پہ جنم
आए नकीर दोनों, पूछा भी खुदा का और फिर दीन मुस्तफा का। जबरदस्त है, सुन लो ए मेरे प्यारों, बंदा हूं मैं जारज का और उम्मती हूं ऐसा राह का। मुंग बदा हुआ हाँ, अगर खलक लाड़ च कबर के मलेके और तराश मलेके राशि और देवर तो हुई, क्या पूछते हो मुझसे नकीरे न देख लो, क्या पूछते हो मुझसे नकीरे न देख लो, ये मोर किसकी माथे के ऊपर लगी हुई। माना सब पुख्तने के वही जमा तंदी था उगो रही द सरदार कौनैन मोर जमा पतंदी लगे दिले ची निजदेरा नशे दासे खलक बगले वो दासे खलक जनाब रसूलुल्लाह फरमाई क़यामत की भाई सड़ी बाने फैसला उशी चे दोज़ख ते में सरदार कौनैन वाला पमा खराश से चलो शो जी रवाने तला तला द मीजान निस्पका तला द मीजान कुरानम कतरे वकीमुल वज़न बिलकिस्त वला तुखसिरुल मीजान। सरदार कौनैन में वही तलबिया रोड़ी दावा के बरसूलुल्लाह यौ चिटुली की और दद ने कह पता लगी भाई बाकी की बचली की चागा सड़े दे चंगा दोज़ख तलार शी चे चापले बमा दरूद वे भाई एकदम बेदने कह तला पस मक्का की नहीं और बदाई में उचतश जौलाने चोले बती हो बासी जन्नत तक वास्ते नमाजी जान खुले अदत कई खुले या पा अल्लाह अल्लाह या पा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद खुले अदत नंद दे टोल मुल्क दा खुले तो उगुर दा चवी दा सकी द बनी आदम खुले खुदा सी नहीं द इंसानान खुले खुदा सी नहीं उस तो गोरा रहमान बाबा हुई अरे कथा सुनायो तपोस द यौ सड़ी ची पचा मेनी पर दुनिया द खुदे के बल चा सारा खबरी कोल ख्वान वर्कई सेवा दागना असमें मेन मेन हो यही ना कोई गई ना करना द दगरुना यही पर कब्र की ते मलेको तपोस को वेचे मन रब्बो का वेल मन रब्बो का और तेल सर अब रब के हो गया मैं यो कप मड़ाई बनी चलता सुटूल रूटी खलास यही पैशक मिशक तपोएगी दाखो अगन रहमान बाबा ना तपोसु का चेशक से हुई कहना जी दाखो अगत पता हुआ अगा वही चिकम कलाम चिज बेताल चार स्रावकड़म कम कलाम चिज बेताल चासरा उकड़मा सल्तो बीदी पहागे कलाम जमान इंतहा दादा इशक औदमीने इंतहा कम कलाम चिज बेताल चासरा उकड़म सल्तो बीदी पहागे कलाम जमान। ए जमा महबूबा ताना बगैर चे चा सरा खबर होकर नुसल तो भी मिदी पागा खबर बानी चा ताना बगैर में बलचा सरा करे यानी खबर दे जमा बे ताना बलचा सरा लावली खबरें खुद यार सरा ख्वान कई खबरें खुद जड़ सड़ी सरा ख्वान कई तासु ख्याल
اوس تاسو په ایمان وای چې دا په نن ورځ دا ګنټي خلکو رواني کړي کنه دا لوټونو والا الکه څه کې سو کو اراده پلانې د زوی واده خدای دې به خو باسي خو د څه وی کنه نو خدای دې ستا کور لوټي کور دې د میربین جمعات شه د 2 روپو بغریږي خوري او 200 روپو دې ګټه روانه کړي خدای دې تباہ کړي هلاک خدای دې داغه کور وای چې ټول عمر په مزدورۍ دا سنباش لیدلی او په دغه ورځ په قرض راټولې کړي او د کټه سرو بچوړې پیروټای کړي کله کله زمونږ علاقه کې چې وادي چې د کور سار نه بجر نه هو بجونه په کورسای ورته نه سار چروت ما یو السلام علیکم دی ما بیګا دیم جوړ نه دا خړلې نیخ دې دا مردار مخ راشي دی ورته شپه تیرا کړی ورته ناشې دی ورې جوړه مړ لکه سوچ وکړي کله غریب ودونه دی هغه دسي د سرمایدار واده او 13 ورځو کې په یونیورسيټي زما خپل عزیزان مې دولت پیسې ور سره دي یو ځای کې ناس تما او زمونږ یو کلیوال را اوس زینوم لیدل نو دکاندار ته تاسو کوی چې کم ځای نه را لېږي شه چې خلو چې د پلانې د ازولي و دا وېخه و تکې مې داسې او خوارې چې داسې شندې مې په وکړي اوس چې د جمعه تراتلم په ټلیفون مې همغه واده والا سره دا خبره وکړه اوس منستا غوخه تکې و خوړې د شیطان پاروام لکونه روپۍ ولګو تاسو دا خبرې په تاسو اثر نه کوي یا دا خبرې چې تاسو کیسټو میسټو کې ووري اثر پې نه کیږي کوئی اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بندہ داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد زیادہ شاباش طالب نہیں آزاد او اثر کوي کنه کوي بس یو خبره ده جمعه ورځ د سروي لیکن په دې قوم دا خبره سره کسړې وای چې نه خزه داسې چلو کی وای سړیا دا خلق بس دلته یو دی یو شی دی هغه ته مې وی چې دا چل نه چې دا واده دې دا سنت طریقې سره وکړو نو ماته وچی مولا رزق ته ما چې بخبرې دا خلک بسول په مارا برند اړکه مې وی چې د متعلق زما دا عقیده و چې دا غرت ته غرت دې ته وای کنه کله خیال کړی چې دا سړی د شوتلو ساق پړلې دا به اختیار یو برت ناری دې ته غرت وای ما اړکه وی چې دا غرت ته خارشیا غرت وخاطه ما ته خلک بس بھئی زکوم دا ما دا د سره دینه مخکې خبره کول چې دا خرطوم دی خزیبیل کې وای دا خلک بس دا ټول پاکستان دی وای چې بجلیګر مولانا لوی بے غیرت بل نشته د لور په د زوی په واده روټای نه دا ورکړي دا ټول پاکستان دی وای زړه بے غیرت دی ٹھیک دا ټول پاکستان دی وای چې د لور په واده روټای نه دا ورکړي بجلیګر مولانا نو پلیت بل نشته پلیت خلابیام خی پاک شي زمانه پمن سپم خده دا پمن سپی نه چې په سره کوي زمانه دام خده ودی زخت سے خلق میں گویت کے خسر و بت پرستی میں کند
خلق میں گوید کے خسرو بت پرستی میں کند آرے آرے میں کنم با خلق عالم کار نیست وہی خلق وہی چی خسرو بتانو تسجدی کئی عاشقو کن آرے آرے میں کنم با خلق عالم کار نیست مکافر عشقی بودیم اسلام مرا درکار نیست بت پرس راته وای زه د عشق کافر ما اسلام سره مېړو څه کار نه زه غیرتی نه زه پښتون نه زه د بړو جوړای تاسو پښتانه یې تاسو پښتانه پښتون خزه بربنده وګار ګرځي هیڅ شرمېدل تاسو پښتانه لونه بربنده بار ګرځي دغه مونږه پښتانه چې یو کنه کینه پوران خدای دې خوار پښتون خو دې ته وایي چې خزه ته به چا کاغه او کته په دې مزغونه به ولا ګولای وست نن د پښتنو خزه راشه درته وایم فارمي سټیډیم کې واخلا ناری راش تاسو پښتانه نه پښتو شته نه غیرت شته نه دین شته نه اسلام شته د ځنګلو سارویو بس وانډې پسې ګرځي د شپې کې دراریو وګو پسې ګرځو ته پوښوي دین مذهب اسلام پښتو غیرت کمپلیټ خاتمه دار شي په پاکستان کې اوس تاسو ته د عیسی علی السلام کرشمه بیانولو دغه کول دي تاسو ځان سره کول دي بیا په بلی جمعه ته ګورو واخر دعوانا الحمدلله د دې د بنیاد نه تاسو وګورئ چې د عیسی علیہ السلام د مور بیان په کومه طریقه پیدا شوه بیا د عیسی علیہ السلام پیدائش په کومه طریقه شوه بیا داغه قوم ته مخاطب کېدل او ورته د خدای پیغام پیش کول دا څه د عقل خبره نه و چې ټوله دنیا یو طرف ته او یو سړی بل طرف ته د ټوله دنیا یو خیال وي او د یو سړی بل خیال دا صرف د الله په توفیق کې دیشی کینی دا د عقل خبره نه ده عیسی علیہ السلام یو بے پلارا بچے په بیت اللحم کې پیدا شوه او د شام په علاقه باندې او بیت المقدس په علاقه باندې د ثابت دنیا ته د یو خدای د توحید دعوت ورکول دا څه د عقل خبره ده داغه وجه څه و استاد وبړه کې دا وایي چې دا یریدون عزیزانو یرا همیشه د پاره هغه وخت کې د سړی پړه کې راځي چې هغه ته اعتماد د خدای د سهاري نه وي چې تداوی چې دا کار په ما خدای کوي او خدای راته وایي نو هغه کې خدای یاري بیا سوالم نه پیدا کیږي عیسی علیہ السلام د توحید دعوت ورکو قوم او په یو आवाज ټول قوم انکار خبره چلیدا خلاصه دار وته چې عیسی علیہ السلام رونی سي او مړی کوي او کوټه کې واچوي کوټه کې غیر کو یو مشر ورپسې ورننه وته چې
چراويستوي پاس نه جبرائیل چتوشلو د اسمان ته بوتلو او هغه مشر چې د په شکل شو چراوته ول انسان نشته ول خو ته یې کړ بس خپل مشر مړکو چې ساتي وته بیا په خپل شکل شو قرآن کریم فرمایي چې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم نا قتل شوه دی او نه په صلیب خېجولې دی بلکې دی تا خپل مرګره د عیسی په شکل شو هغه دوی مرګ او دوی وایي چې مونږ عیسی علی السلام وجلې عزیزان اوس دا واسطه چې عیسی علی السلام اسمان تلاړو نو دا په انسان په اسمانونو کې د انسان خوراک او انسان ته بیا د قضاء حاجت ضرورت د دې څه پوزیشن علماء لیکي چې د اسمان تتلل یوازې د دنه دي اسمان ته ادریس علیہ السلام هم ژوندې تلل یوازې عیسی نه ادریس علیہ السلام هم اسمانونو ته ژوندې تلل دی او فلحال په اسمانونو کې اوسي تاسو خیال را واذكر في الكتاب ادریس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا په ژوند دی بوتله اسمانونو نو عیسی علیہ السلام په اسمانونو کې چلاړو هغه د ملائکو صورت اختیار اوس چونکه ملائکو ته د خوراک اسکا قضاء حاجت وغیرہ ضرورت خو نشته نو عیسی علیہ السلام تم ضرورت نشته او تر قیامت پورې به په اسمانونو کې په دې شکل کې وسی اوس دیبا په قرب قیامت کې بیا راکوزي عزیزانو آثار د قیامت دادي چې څومره پیغمبر بیان کړي چې امام مهدی به پیدا شي بل با آثار قیامت کې دای چې حیا به د خلکو نه لاړ شي ار سړی به دومره به حیا شي چې د خبرې کولو شان به ورسره نه وي فلحال ګورئ تاسو د خلکو پرده به د ښځو نه اوچته شي ایمان به د خلکو نه سلب شي برای نام مسلمانان به ټولي لیکن کم مقتضیات چې د ایمان دي هغه به دوی کې نه هغه نه د ایمان مقتضیات څه دي او ایمان وای څه شي تا ایمان وای تصدیق او یقین په هغه شی باندې چې کوم خدای را لېږلی دی او جناب محمد رسول الله قوم ته پیش کړي تصدیق او یقین په هغه شی هغه صرف قرآن کریم دی تصدیق ما جاء به النبی هغه صرف قرآن کریم عزیزانو استاسو سوچو قرآن اصل ایمان دے او اصل اسلام
عیسی علیہ السلام تیر شوه د رسول الله نه 5.5 پونې 600 سال وړاندې تیر شوه او په انجیل کې هغه ته دا ویلي شوی چې تا نه پس به یو بل پیغمبر هم پیدا کیږي چې هغه به نبی آخر الزمان وي هغه نه بعد به نبوت ختم شي نو عیسی علیہ السلام قوم ته دا ویلي چې ما نه رستو به یو پیغمبر پیدا کیږي یاتی من بعدی اسمه احمد ما نه رستو به چې کوم پیغمبر راځي داغه نامه به احمد وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه نامې وي پاسمانونو کې په احمد نامه باندې او په ځمکه باندې په محمد نامه باندې نو دا پیشنګوئی عیسی 600 کاله مخکې قوم ته کړی د دې تصدیق د انجیل نشوي اگر چې هغه اصلي انجیل خو انګريزانو ختم کړي کتاب او انسانان خو پرېدا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت کولو د مکې نه مدینه منوره او د شپې دوی روان شو دیو ابو بکر صدیق لار کیو غار دے پاس په سر کې یو غار دے غار ثور ورته وي په دغه غار ثور کې دوی شپه تیر کړه ورځ تیر کړه څه قجوره او ستوان ور سره دا به خړل او وخت په تیرو کافر ور پسې ګرځیده د مکی چې پیدا یې کوي چې ختمي کاونټر ته حکم وشو چې سکندونو کې د دې غار په خله کې جاله جوړه کړه کاونټر را لیو د دې غار په خله کې جاله جوړه کړه چې چاته دا پته ونه لګي چې د غار کې څوک نه نوتی که سوکرام شي نو به کده کې نه نوته وي خدا غار جاله بورانه الله چې د چا حفاظت کوي نو پته شي کوي دا کاونټر په جالو هم کوي خبره پوهیږي په جالو هم کوي او چې الله د چا حفاظت نه کوي کلاشنکوپ یو کلاکوپ تماچه او ټوپک ور سره یو سرو خوري ایم نشي بچ کوله په کولش او ور سره یو د دز نشانه شي او چې هغه حفاظت کوي نو د کاونټرو په ټکو باندې حفاظت د مکه ټول کافر ورپسې ګرځیدو غار کې ناشته ورته نخکاری وړاندې کړ ابو بکر صدیق د خپل کمیس اوشلولو او په دې سړو کې ټوټه کې خوې چې بار نمون سوکونه ګول یو سړه پاتې واغې له کمیس ټوټه نه و نو خپل وګدا کړو دا پوند دی په غسړه کې دا اوس دا سي ټیم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو بکر صدیق په دې پتون سری خېده وده دی اوس دا خوان به تاسو نه یاغسته چې چا سره د عشق او چا سره د مینې او دا غسر په خپل پتون کې دی وغه ود شي کنه په دې تاسو واست په وایي وای غیر اصلي کدا بویم درغلې دی بوی ما خطا ته وی چې دا زناور دی چې ورپسې څو وخت یا خپل دغه رواني کنه غشپونی یا غوبا نو خو ډېر غن شي نو چې د आवाज وکړي چې
نو د سر زناور چې په ځای ودرېږي چې مالک را ته आवाज وکړي چې ودرېږه دا سیدا کنه یره قسم په خدای دې د خورونه نه دي خورونه چې دا رواني په د پاسه سرا چولی یا خاور یا خصي او چې اخر ولا ورته ایش ټپ ودرېږي اخر کینی تجربه وکړه د پاکستان قوم ته ایش کاوه والله که په خبره دا لګ ډېر چې خدي سپیخ نه وی پیشو ترغه پورې شیخای چې په مګو نه پیخه ته مګې ته پیشو خا پیشو ته مګو خا ته بیا دې وګوره چې داس برګا دا وکړه نامونګه چې لګ ډېر خيو په سپیخ نه قسم په خدای چې دې قوم ته وګوره بد قران غایات رایات څنګه ده چې دیناوري الا دعاء و نداء و لا اريد الا دعاء و نداء یا پیارا رسولا دی خبر نه پوری الا دعاء و نداء خالی आवाज ووري چې خبره ده نور په 16 15 نه دي چې دا څه وي متا دار آیات تاسو خیال ده نو دی وخت کې دا خلق صرف आवाज اوري پوریږي نه چې دا د څه وي عزیزانو اوس په دې خوان خو ابو بکر پوهې دو کنه چې د پیغمبر سر داغه په پتون پروت دی پوندې چې پاسوړه کې خو نو دننه نه مارو چې چلو اوس هغه د مار چې چلو ابو بکر صدیق له دومره زور ورکو چې خوځېدو ځکه نه چې د پیغمبر خوب خراب نشي او د سترګو نه به اختیار اوخه د درد نه راتوي شو د رسول الله په مخ مبارک پریوت اج سترګې وغړولې چې ابو بکر ولی جاړي او یا رسول الله ډېر ساتو شو چې مار چې چلے خو خوځیدم ځکه نه چې ستا خوب خراب نشي خوب اوس خو ستاسو زما یارانه ده او زه بستا په پتون سر کېدم یا ته زما په پتون سر کېده او الله کنه ما په موچای وخره موچای خدای راستی چې سر لدیم خختونی سم ته به څه چلو سوچې ته موچای وخورم بیختي وځه ته د پروت او زه موچای وخورم داسې بوایي کنه وای نو خالی په وقو خوراک نیمګړی ماما نور خبره کمپلیټ تا خالی واخه پکار اوس دار خوند خو یا ابو بکر پیدو یا سردار کونین پیدا چې مار چې چلے دے او رب نو مار چې چلے تاسو یو بل سره چې ملو شي دا څه وکړي کنه تابعدار غلام خدمتگار جی بھائی تابعدار ډیر بالکل زمونږ یو استادو مونږ ورپسې روانو چې مدرسې نه به چوټي شو خار خلک بچي ولا په مخ راغ مولانا صاحب السلام علیکم خادم تابعدار چې مولانا صاحب په تیر شو بسته په خزه یو صوبه ورته وشو ول دا وره چې دا پسینه لاس کې دي دنه لوی زن طلاق بل نه ناغه مونږ استاد قابل او مالجی ولی وی چرب زبانی کرے دے ایمان پکې نستا دا چرب زبانی ده خلا تابعدار تړلې چر اوس کته تړلې چر کې مې لګ بیتی شکنه زړه باندې سورېګم چې لګ غزې پورې مې اوس لګ دغه ما لګ پښاکه د دې ته ولې و زخري مت تا چې اوسوي چې تړلې چر دې چرګ زده علالو څنګه چل کې دروغ ولې هغه خبره ولی کې چې کوم ستا ایمان نه دی
بیا تاسو وایي چې دوستان او پلانې او ډیګړې. یو ورځ ما ته خپل کلي کې چا وویل چې یاره جي دوستان مې ډېر زیات دي. څوک؟ ما بله ورځ مې بیا تپوس وکړم مال څنګه چل دی؟ ویل ټول مې پرېښول. مال ولې؟ ویل خو راځه اوس کوئی تورې راوغواړه څوک کوئی کاوه راوغواړه زمونږ کور کې د روټۍ درک نه لګي دي له تورې او کاوه راغواړه. مال حرامي ما تا ته کال مخکې ویلي چې دوستي څه ته وایي. ستا د دې زمانې دوستان دې زمانې د دې زمانې دوستان خدا سي شی دی لکه مولانا وی یاران ای زمانہ مثل گل ینارا یاران ای زمانہ مثل گل ینارا در باغ آشنائی بوئے وفا ندار در باغ آشنائی. د دې زمانه یاران د انارو د ګل په شان چې باغ لورنو دي تک سر ګلونه خو چې ټول باغ کې وګرځي تی بوی بدر نشي. د انارو ګل خو بوی نه رنگ ډېر خسته بوی دا لوانه غوا دي. د دې زمانه یاران دي کې بوی نشته رنگ او ټنګ ډېر خسته دي. لوانستان یو ځای په هندستان کې داغه غواګان ډېر خسته خو پای پکې ګوټم دي. دا زمانہ او دوستان دوستۍ کم دی. دوست داو چې مار چی چلے دی او رب نه وي. پسترګي چونکی بے اختیار شیو اوخی ته وي. پیغمبر امر راو ولولې د ابو بکر او چی چلو امر ورته وي چې یا رسول الله خو سه را باندې پختنه رانه وکا چې دې مې ولي اوچی چل ولولې دی اوچی چل و یا رسول الله شپک سوا کالو چې عیسی علیہ السلام خپل قوم ته تقریر کولو. دې خبره ته په غور وګورئ. عیسی علیہ السلام خپل قوم ته تقریر کولو او په تقریر کې دا وی چې ما نه رستو به یو پیغمبر راځي چې محمد نامه به وي او بیا به د مکې نه هجرت کوي او مدینه ته بځي. په لار کې یو غار راځي هغه کې غار ثور دی په دې کې بدریش پیتی رہی. نو د ابوبکر ټولي سورې بند کړي چې ما تا ته پکې کته دا یو سوره پاتې و چې تا دیدار مې پکې کولو هغه کې د پونده کې خو نو شپک سوا کالو شو چې په دې غار کې زستا د دیدار په انتظار ناس. نو ستا د عشق په دنیا کې داسې لیونی شو چې په ځان پوه نیم چې ستا چهره انور را باندې قتل بند کړ او دله مې ټک ور کړی دی. څه سزا دی چې خوښه ایمان راکړه. سردار کونین صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ځا خلاص شو. ابو بکر ته ویل دی خوا کا خپای دی خوا کړه الحمد او قل هوی په چوف کړه. ابو بکر وای چې چوف څو والله کدا دردم راته لکه سړی کې ازغین نه وتی ته خو الحمد او قل هو په موچای چوف کړه درد به نورم دی کنه دمګری لور شکنه چې موچای خړلې ستا دم نن د پیرنګي د یو ستنه برابر نه دی پاتې شوی. زیلوکین یو انجکشن دی چې مار خړلې یو لړم خړلې یو راشه زیلوکین په مغزه کې زور تکوما سکند کې وټی هر څه درد مرد بلاش. نن ته ټول قران په مچای خړلې چوپ کنه درد به نور زیاتی. دغه وجه څه ده؟ دغه وجه دا ده چې قران ما ده خو خلد محمد نه ده دله محمدي خله پکار دم ما ده. دلته یو زیارت ده په دې کرپوره کې اخون پنجو سے ورته بلار روان
طالبان ناس تی روټای سپوره ده. اخون پنجوس رحمت الله علیه ورته چاله کولی خپای ویجی روټای شتا او ترکاری نشته. ترکاری نشته. طالبانو کله کله ترکاری نه پښتنه کړي د دې جماعت کې چاله کا روټایم به ترکاری نه خوړلې ها کړم دا جماعت ته چرانو وزیزان نه د پړنګ ځامن جوړ کړي او چونیا دا سفتي ولې نه دی غوړولې دا زهري ولې نه برابر کړي دا په ولې جماعت کې نشتا دا بجلی ولې دا او چونیا څه وایي دا غچنه دي چې سبا مردار پروت او پته درکې وای ټول درنه لری لری ولاړی دا غچنه چری تپوس کړي زما د دکان مخه ته ما خام یا غرمه ټیم کې چنه تیری نو کاسا ور سره نو دا د بازار کې د چولو دکانونه نه دی ول پکې چولې چولې نو د درې ګوټه ته زمو کما اکاسې نه نور پکې سمي تاسو خیال را پخترم کړی عزیزانو د خدای د کور څوکیدار کستا د کور او د بنگلې څوکیدار ته څومره دیکبال کې او د خدای د کور څوکیدار چی هادي په نظر کې سره راځي مارته وی اخلاص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے ته چلاړ اجیانو صاحبانو کا مکی ته تللی په بیت الله شریف کې کاونټری دي شنیش ما په مکه کې د مکی د خطیب نه تپوس کړو چې د دې کاونټرو د رنگ ولې بدل دی ما ته وی چې تعال امشي معي اكلمك في هذه المسألة دا خبره در سره کوم ما سره لا شبوي ما ته وی چې په غار ثور کې چې کمی کونترو جاله چولې و د پیغمبر د بچاو د پاره دا هغه نسل دی چې را روان دا هغه کونتري عزیزانو د پیغمبر سر د ابوبکر په پتون پروت حضرت عمر په مدینه کې ورته وي چې ابوبکر زما د ټوله زندګۍ نیکیانې چې دي هغه ټوله توال خود غار ثور چې ستاد پتون د پاسه د پیغمبر سر پروت دغه نیمه غنټه مال راک ابوبکر ورته وی چې د پیغمبر د سر نیمه غنټه تعالی درکو زما د خدای په ذات قسمی چې د خدای په ټوله خدایي ورنک رحمان بابا دې ته اشاره کړې ده د ابوبکر د الفاظ دي چې رحمان بابا په خپل کلام کې راوستي دي چې د یار در په هزار درمان ورنکما د یار دربا په هزار درمان ورنکم آشنائی بدی په این و آن ورنکما کيو ظلمی دی زلفی پلاس کی اوزی کيو ظلمی دی زلفی پلاس کی اوزی یو وخت بدی پدرس جهان ورنکما ستا تر زلف پور نور زلف سدی په خشاک بد چمن ریحان ورنکما سون ویلم ستاسترگی که خدای کاندی سون ویلم ستاسترگی که خدای کاندی عزرائیل لب تر حغزان ورنکما پر رحمان یو ډیر خناک شعر بل دی
که یو ځل ملاستا په بوسه برشي، بوسه معنا چانه خلا غستل، که یو ځل ملاستا په بوسه برشي، دا نعمت به د جنت په خوان ورنکما. د جنت خوندونه ستا د خولې مخکې څه شی اوس تاسو خفه نه شئ، هغې خوند لا مونږ نه رسېدلي یو، نه پې پوهېږو، نه په خوب کې لیدلی دی. هغه خوند خو عکاشانه تپوس وکئ که نه بیا